د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، نن دا عنوان هم داسې یو قسم دی ما چې لیکو او زه خپل هم دغه سړي دا خبرې چې مې واورېدلې دي خو 11 دقیقې دا خبرې کړې وې او په دې کې د افغانانو پښتنو د پښتونخوا پښتنو مسله خو د ټي ټي پي وه خو تورونه په ټولو پښتنو باندې لګولي دي او په ټولو افغانانو باندې مځکه چې د افغانستان د مې پکې اخیستلې او بیا هغوی هم په دې تورن کړي دي چې دا کوم کار چې دا اوس وایي زه به د دې دا خبرې اول شروع کړم ځکه چې تاسې خپله واورئ دا 11 دقیقې پروګرام خو ماته هغه کمې خبرو باندې چې غواړو موږ پرې نن تبصره وکړو او ګلخانان په دې پوه کړو چې وګوره دغه سړی خو ګلخانان بیا هم نه پوهېږي هغې کې غیرت چېرته دی چې دا سړی څومره سپک رد بد پښتنو پسې وایي او څومره پښتنو ته پښتانه بې عزته کوي او هغې کمې خبرې چې دې کړي دي هغه بېرته زما په خوله هم نه راځي خو زه به بیا هم هغه ځینې ورته ترجمه کوم زه به د دې دا خبرې په تاسو باندې واورم ما سره واورئ چې دا څه وایي په اردو ژبه دي خیر خو بیا منځ کې بیا موږ خبرې کوو خپله تبصره پرې کوو. سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ جو خوارج ہیں یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے. یہ صرف حضرت علی کے دور تک نہیں ہے، قیامت تک نکلیں گے اور قرب قیامت میں یہ خارجی دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. یعنی دیکھیں یہ خارجی کلمہ گو اہل قبلہ ہوں گے لیکن دجال کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے بدترین مقتولین اگر کوئی ہے نا جو قتل کیے جائیں وہ خوارج ہیں اور سب سے بہترین شہداء وہ ہیں جو خارجیوں کے مقابلے پر لڑتے ہوئے شہید ہوں گے. فوج کے اندر بھی بیچارے جو دیندار سادہ طبیعت کے لوگ ہیں وہ بڑے ریلیکٹنٹ رہے ہیں جب ٹی ٹی پی کے خلاف یہ سارے معاملات ہوئے کہ جی یہ تو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے تو ہم ان کے خلاف کس طرح قتال کر سکتے ہیں. پھر انہیں بتایا گیا او بھائی ان کی داڑیوں سے ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ مسلمانوں کے قتل کے درپے ہوئے ہیں اور اسلام سے بھی ان لوگوں کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، کرنل رینک سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، بلڈ اپ ان کا تبلیغی جماعت میں ہوا تھا لیکن پچھلے کچھ 6-7 سال سے وہ آلموسٹ اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے خود اکیڈمی میں آ کے یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ میری آلموسٹ 5 سال تک ڈیوٹی رہی ہے 2011 سے لے کر 2015 تک، یعنی سوات آپریشن میں بھی وہ شامل رہے اور اس کے بعد جو یہ ضرب عزب ہوا اس میں بھی شامل رہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے یہ پورا وزیرستان اور یہ ایجنسیز کا ایریا جتنا تھا اس کی ساری ذمہ داری میرے پاس تھی. اب وہ دیندار ہیں اور اس زمانے میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی فرقہ دیوبندیہ سے ان کا تعلق تھا جس فرقے کی ٹی ٹی پی جماعت ہے. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلک کا اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے باقی باتوں کا تو نہیں پتا لیکن جو چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سا خبر کہی اتنی حیران کن باتیں انہوں نے بتائیں. وہ کہنے لگے جب ہم نے خود کش حملہ آور ان بچوں کو 16 17 18 سال کے بچے پکڑے، وہ کہتے ہیں جب بچوں کو ہم نے پکڑا تو ہم ان کا میڈیکل بھی کرواتے ہیں، باقی ساری چیزیں بھی، ظاہر ہے بعض اوقات کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیل جاتی ہیں، ان کا ایک پورا ایس او پی ہے جو فالو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ سارے بچے جو تھے ان سب بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو حیران کن بات، آپ کو میں ان کا وہ اصلی چہرہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے داڑیاں اور پگڑیاں رکھ کے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ افغانستان میں بھی اور کے پی کے علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کو آلموسٹ انہوں نے کوئی مذہبی درجہ ہی دے دیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں ہم نے ان بچوں کے جب انٹرویو کیے اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے ہمارے وہ جو بڑے فوجی ہیں وہ بدفعلی کرتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے ہم آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج جب آپ کو پکڑے گی تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کرے گی. اندازہ کریں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے پاکستانی فوج میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس طرح کے عمل. ملګرو ګوره اول خو دی دا چې دی خپله په یو وخت کې فوج کې کار کوو په خپله باندې بریلوی و
بیا د بریلین خپل مسلک پرېخوستو، بیا دا خو داسې وایي چې پرېخوستو، خو بیا هغه د فوج نه هم راووتو، ځان یې تقاعد کو، خپله دا دی ځان یې دغه کړی دی، بیا راغلی دی دا کار یې شروع کړی. مسله دلته داسې ده، ګوره دې دا کار خبرې خو په ټي ټي پي شروع کړه، بیا ویلی چې دا لواطت د هلکانو سره کول دا چې دی په افغانستان او په پښتونخوا دې سیمه کې دا کار چې دی وایي دا عام دی. مسله داسې ده، ګوره اول خو دا دی چې کوم د هغه سړي نه دا خبره کوله وایي هغه په فوج کې و، او په فوج کې و، بیا هغې دیوبند سره دیوبند مسلک سره یو ځای کړي، دې په خاطر نه ځکه چې بریلویان او دیوبندیان خو وړاندې داسې اوس دا خلک باید یقین وکړي او دومره هغه صاحب مسلمان کو چې چا دې د خبره کړې وه چې اینه د هغې په خبره باندې تاسې حتمن یقین وکړئ، ځکه چې ګل خان هم پې یقین وکړي او دغه پښتانه چې دي اینه چې دا هم پې یقین وکړي چې دا خبره چې ده اینه دا د یو ډېر مسلمان او پاک سړي د خولې خبره ده چې هغه چې یو وخت کې فوج کې و هغې دا خبره کړې وه چې اینه چې موږ کله په فوج کې وو، مونږ به چې کله دا ماشومان یا دغه هلکان به هم چې ونیول هغوی به دا خبره کوله، اینه چې هغې کله مینات وشول نو هغې د دا خلکو داسې هغې نه چې پوښتنه وکړه چې دا څه اینه دا ولې دا تاسو سره دا کار چا کړی دی؟ هغه ویله چې دغه زمونږ دا مشران چې دا کار یې کړی، وایي دا یې درسره ولې کوو؟ دا راسره دې په خاطر کوو چې هغه ویله چې تاسې د پاکستان د پنجاب فوز کله تاسې ونیسي نو هغه تاسو سره دا کار کوي، د مخکې نه تاسو موږ په دې کار رامخته کوو. خو اصلا دا خبره داسې نه ده، دا خبره چې دا چې د پاکستان فوز چې دی دغه مرتد فوز اصلا دوی دا کار کوي د کوم هغه پښتنو سره چې په پښتونخوا کې ونیسي او ځوانان یې د هغې سره دغه بدکاري کوي، دغه تکلیف او د مشکل چې دی دا په هغه ځوانانو باندې تېرېږي، هغه ټي ټي پي ورسره نه کوي. خو مګر همدا خپل همدغه پنجابیان دي، ځکه دې خپله ویلې چې نه پنجابیان وی بیا وایي چې دغه ټي ټي پي وایي چې کله تاسو دغه د پنجاب فوز ونیسي بیا سره دا کار کوي، تاسو باید په دې کار باندې عادت شئ. دلته یو بل تور هم پرې لګوي، هغه تور چې شی دی چې هغه په هغه ښځو باندې ولا لګولی دی، د پښتونخوا په ښځو چې هغه څه وایي هغه هم واورئ، بیا پرې موږ وروسته خبرې هم کوو. او دې چې دا ویلی چې اول نه چې دا شروع وکړه چې خوارج دي او دا به تر قیامته پورې دغه کېږي، خو اول خو ډېر داسې چل کړی و همدغه مرتد فوج چې کله امریکا او ناټو په افغانستان باندې حمله کوله، همدغه مرتد فوج د پنجاب فوج نو دا خو دغه په څنګ کې ولاړو، خپله خوارج وي، لکه دا خو خپله د کفارو په څنګ کې ولاړو، د یو مسلمان اسلامي ورور په خلاف باندې دوی دا جګړه کوله. دوی کوم میدانونه ورکړي؟ وګوره هغه میدانونه چې دي شمسي هوایي اډې ورکړې وه چې په بلوچستان کې و، دا د امریکا استخباراتي ادارې CIA لخوا د بې پیلوټ الوتکو ډرون د عملیاتو لپاره کارول کېده. بلې وله ورکړې وه جکیب آباد هوایي اډې ورکړې وه چې په سند کې و، دا اډه هم د امریکایي ځواکونو لخوا کارول کېده. بله کراچۍ بندر هوایي ډګرونه چې دي دا هم د همدغه فوج ناټو په خدمت کې وو، او د هوایي حریم کارول هم دغه نیټو په خدمت کې ورکړي. نو دا دغه مرتد فوج چې دی لکه دوی خو ټي ټي پي باندې دغه تورونه لګول چې دا خوارج دي، مګر دوی د خپل دغه فوج چې دا یې وله ستاینه کوي او دا یې طرفداري کوي، د دغه فوج چې د ټول عمر د کفارو سره یو ځای مسلمانان وجلي دي هغه بیا نه یادوي. خو د هغې خلاف چې څوک جګړه کوي بیا هغه یادوي نه چې د هغوی لواطکاران هم دي، لواطتونه هم کوي، ښځې وایي نورو خلکو ته پیش کوي، سردارانو ته. دا اوس په دې اخره کې خبرو کې ویل لازم هم دا پنجابی وایي، خو پښتانه پې زمونږ بیا هم نه پوهېږي. ګوره د اخرنۍ خبره چې دا کې اوس هم دا خبره کوي. پھر وہ کرنا صاحب مجھے بتانے لگے کہ جو عورتیں گرفتار ہم نے کی، ان عورتوں نے بتایا کہ ہم ڈکلیئرڈ بیویاں تو فلاں کی ہیں لیکن ہمارے بستر پہ کوئی بھی سردار آ سکتا ہے. یہ دینداری ہے. اے پی ایس کا واقعہ 2014 میں ہوا اور اب یہ 2025 میں بھی آپ دیکھیں اے پی ایس کا ہی انسیڈنٹ ہوا ہے. 11 سال بعد بھی ہم انہی تکلیف سے دوبارہ سے گزر رہے ہیں. تو مذاکرات والا معاملہ نہیں ہے، ان کا علاج صرف تلوار ہے، قتال ہے، بندوق ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو یہ فتنہ الخوارج ګوره دا داسې چل دی چې نه د خپل فوز دپاره د هغې د ملاتړ دپاره خپل فوز داسې مولین چې دي هغې ته معاشونه ورکوي، هغې تربیه کلي چې هر وخت کې وغواړي هغه راوباسي او دغه زمونږ د پښتون ولس ذهنونه پرې خرابوي. لکه اوس که څوک د پنجاب فوز په خلاف باندې جنګېږي، که هغه بلوچ وي، که یو بل مبارز وي، که هر څوک وي، خو چې هغه جنګېږي بیا همدغه شان مولین دیو را دغه کوي، هغه قوم هم پرې سپکوي، قوم ته پرې توهین هم کوي، هغه د هغې هغه روایتونه کوم روایات چې دي، کوم دستور چې دي، عنعنات چې دي، هغه هم ورته سپکوي، په سپکه رقم ورته یادوي.
بیا زمونږ پښتانه مرته ناست دغه رقم مولین چې دي هلته د دوی خبرې په تاثیر کوي چې هره فتوا بیا دوی ورکوي هماغه فتوی مطابق بیا دغه پښتانه چې دي هغې پسې ځي او داسې نه وایي چې دا خو د چا کوم استخباراتو دپاره کار کوي خو د پنجاب استخباراتو دپاره کار کوي پنجاب استخبارات خپله د کفر او دغه نورو خلکو سره یو ځای ولاړ دي نو ما دا ویډیو نن ذکر او د اخرنۍ خبرې به مو واورو بیا خو یې بس کوو دا مې په خاطر راوړو ګوره دا اوس بلوچان چې خپلواکي غواړي د هغو خلاف هم لګېده بیا وایي دا چې اے پی ایس هغه یو وخت چې دلته د دوی هغه کوم حکومتي ښوونځي وایي نه دي ورته حکومتي سکول وایي یا هغه چې و هغې کې اے پی ایس چې ورته وایي آرمي پبلیک سکول نو هغه چې و هغه په هغې کې چې کوم هغه دغه خپل هغه پنجابي فوز ډېر زیات پښتانه ماشومان ووژل چې بیا یې ولاره برابره کړي چې دوی په پښتنو باندې په وزیرستان او په هغه منطقو باندې عملیات خپل پیل کړي نو د هغې دپاره یو هیله ورته لټوله چې کومه هیله وه نو ځکه دغلته دا ماشومان چې دي دا د پښتنو ماشومان او هغې شهیدان کړه چې دې ته یوه لاره برابره شي او یو جواز ورکړي چې په هغه ځای پښتانه په بمبارونو او په دغه پوځي عملیاتو کې هغوی هغه منطقې دي خالي کړي او هغه ځای کې چې کومه معدنیات دي او وسایل دي هغه به هم ویسي او پښتانو نفوس چې کوم زیاتیږي نو د هغې مخه ونیسي چې بیا دلته پښتانه ځای نه شي نو هغه هم د هغې عام وجنه وله کوي نو دا ډېر د پنجاب فوج دی دا ډېر یو مکار فوز دی مرتد فوز دی خو دا هغه ځای پښتانه په بیا هم نه پوهېږي ګوره د اخرنۍ خبرې به هم واورو چې د بلوچانو په ځای کې لږ څه وایي سرګزو ګورم که هغه پاتې یا ٹی پی کی شکل میں ہو یا بی ایل اے کی شکل میں ہو ان کا علاج یہی ہے اور دا بیا وایي نه چې د ټي ټي پي دی او که دغه دی د بي ایل اے دی د دوی چې دی نه یو علاج دی او هغه چې دی د دوی د منځه وړل دي نو دغه مسله وه نن ما د دې دغه واورېدلې خبرې نو ما ویله چې دغه خپلو پښتنو سره افغانانو سره شریکې کړم ځکه چې دا وګوره دغه تاسو چې کوم مولین پسې ځئ د پنجاب او هغې او هغه فتواګانو پسې ځئ د هغه کتابونه ګورئ په اردو ژبه باندې درته لیکلي دي بیا د هغې غلامي کوئ که مذهبي ډلې دي زموږ یا کوم عام ولس دی دا داسې فکر کوي چې د پنجاب ملا کومه خبره وکړه بس هغه د کاڼي کرښه ده نو ګوره دوی نن دا خبرې وکړې چې وایي دا لواطت چې دی دا د افغانستان او د عام په پښتونخوا کې د عام یو شی دی او بیا په ټي ټي پي باندې دا تور ولګو چې د هغې ملیان چې دي دغه کوم ماشومان چې دي هغه په دې مرض باندې اخته کوي بیا ورته وایي نه چې د پنجاب فوز که تاسو ونیئ هغه سره دا کار کوي نو د هغې نه مخکې باید تاسو اماده شئ هغه دا چې د پنجاب فوز دا کار کوي او بیا ول هغه ښځې یادې کړي چې د کومې ښځې چې دي د ټي ټي پي یا دغه د پښتنو کومې ښځې چې دي هغه نکاح ښکلې ښځې د یو چا خو که بیا هغه وایي دغه کوي چې سردارانو ته یو چا ته بیا پرېږدي چې هر څوک ورسره دغه کېږي ورسره زنا کوي نو هغه ورته ازادي ورکوي نو دا شی دی دا یې تورونه لګولي وو بیا همدې په خاطر باندې د دې هغه مرداره څېره چې وه ما چې خپله د خپلو پښتنو ته یې ورښکاره کړو پښتانه باید په دې پوه شي چې د پنجاب که ملا دی که فوزي دی که عام څه که تجار دی کار څه دی هغه پښتنو ته په سپکه ګوري او همیشه ورته د غلام فکر کوي پښتانه چې دي هغه اوسه پورې په دې باندې نه پوهېږي ډاکټر صاحب به پرې خبرې وکړي ما ډاکټر صاحب ته دا موضوع مخکې ویلې وه ډاکټر صاحب تاسې دغه ویډیو هم واورېدله او په دې باندې خپل نظر له خپلو پښتنو ورونو سره شریک کړي نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ډېر زیات قدرمن او محترم زماني صاحب محترم ورور رسا صاحب او د لوی افغانستان د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم محترم زماني صاحب دا د نن څخه دا کیسه نه ده جوړه دا د ډېرې پخوا څخه جوړه ده زه تقریبا دا د څو کلونو راهیسې همیشه په منبر باندې ما دا خبره کړې ده چې د هر افغان دپاره او د هر پښتون دپاره دومره علم ضرور دی چې دا زده کړي چې وخت یې ملا خوله وازه کړي او دا پوه شي چې دا ملا د کوم کانال نه موږ ته خبرې کوي دا ډېره مهمه ده زموږ دپاره چې وخت یې که موږ سره علم او پوهه وي نو موږ بیا د دغسې ملایانو مخه نیولی شو او موږ د دغسې ملایانو ته به جواب ورکولی شو او اوس نن هغه لړۍ لکه د دغه ملا صاحب غوندې چې کومې خبرې کړي دي ټي ټي پي دپاره یا د پښتنو دپاره یا د لواطت په هکله باندې زه په ډېر افسوس سره باید ووایم چې قیدیانانو یا بریالیانو دا د
بریلوي ګوندغړی دی دا جنت په کوم ځای کې جوړ کړی دی؟ په لاهور کې پنجاب کې جوړ کړی دی. فاحشهخانه په کوم ځای کې ده؟ دا په پنجاب کې ده. دی اوسه پورې په دې خبر نه دی چې دی څنګه پاک آرمي ته د پاکستان آرمي ته پاک فوج وایي، یا دا په کوم دلیل او د کوم په کوم دغه باندې سند باندې دا خبره کوي؟ ځکه الله جل جلاله فرمایي چې وقل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دا خبره ته کې په کوم دلیل باندې، په کوم د حجت باندې، په کوم سند باندې؟ نو دا په خپل هم تاسو اشاره وکړئ، دا په خپل هم د فوز نوکرو، او ځکه چې ISI او یا د انګریزانو پخواني خفیه ګروپونه دوی د ټول عمر دپاره د ملا په جامه کې خلک تربیه کړي دي او د افغانانو ټولنې ته وړاندې کړي دي چې وخت هغې باندې هغه تر څو خبرېدل، نو د هغه وخته د هغې په خلکو کې او په جامعه کې زهرجن تبلیغات خواره کړي دي د هر وخت په تېرېدو سره. تاسې مونږ او تاسې د سر په سترګو باندې وکتل چې ملا ضعیف یو سیاسي نفر او د پاکستان کې سفیر، نو هغه بیا کله ملایان راټول کړل د پاکستان، زه د ملایانو نوم باندې شرمېږم چې واخلم، نو هغوی ته وویل چې دا ملا ضعیف موږ څنګه وکړو، امریکا زموږ نه دی غواړي. نو هغې وویل چې ورته چې ملایان ورته وویل چې دا ورته په لاس ورکړه، زموږ دپاره د پاکستان امنیت مهم دی، زموږ دپاره د پاکستان ترقي مهمه ده. نو دوی ته هېڅ وخت کې اسلام اهمیت نه لري. نو بیا هماغه و چې پرویز مشرف د هماغې ملایانو سره په ډوډۍ باندې ناست و، نو پرویز مشرف ورته وویل چې ما داسې فکر نه کولو چې د ستاسو د خوا نه به زه داسې جواب واورم، ځکه چې ملا امیر المؤمنین شهید ملا محمد عمر یو کس او د ټولې دنیا ورته وویل، امریکا ورته ویل چې موږ ته اسامه بن لادن راکړئ، هغه ورته اسامه بن لادن ورنه کړ چې دا زموږ میلمه دی او پښتانه هېڅ وخت کې میلمه چاته نه سپاري. او مګر تاسې زما دا خوښه نه وه چې ملا ضعیف دې موږ امریکایانو ته وسپاره، زما دا خوښه وه چې دا به یو غرهیزه علاقه کې به خوشي کړو او دغه به شي. خو دا تاسې چې وویل چې تاسې سره د پاکستان تاسې دومره حب الوطن هستئ، زه هغه ګلخانانو په نوم شرمېږم، خو زه ورته یم چې هغه ګلخان ملا ته زه وایم چې نن د هغوی څخه دوه درې ووژل او دوه درې ووژل او یو دوه درې کوم یو ژوندي دي، نو دوی هم نه پرېږدي. ولې چې کله د پنجاب ریاست ته د پنجاب فوج ته خطر متوجه شولو، نو هغوی بیا د هغوی خبرې ونه منودله. او دغه ملا چې دغسې خبرې کړي دي، که دغسې خبرې هغوی ونه کړي، نو دغسې هغوی هم بیا د ملا سمیع الحق او د هغه د زوی او د نورو غوندې د منځه وړي. نو په دې خاطر باندې دا د تاریخ په اوږدو کې دوی ثابته کړې ده. نو همدارنګه د پاکستان د ملایانو مشر تقریبا یو کال یا څه وړاندې پروژه کې د شرابو په خوړلو باندې ګیر کړ. هغه د دې ټول نمانه هغه نوم د یاده ووتلو چې هغه څه نومېدلو، خو ټول میډیا په دې باندې پوهېده چې د پاکستان د پنجاب د ملایانو مشر په شرابو باندې ګیر کړ. نو دوی ته دا خبرې عادي ده. موږ او تاسې د سر په سترګو باندې وکتل، دوی په TTP باندې تور لګوي، مګر هم چې دوی د پنجاب په د لاهور په مدرسه کې هغه غټ سپین ږیری مفتي چې د هلک سره ګیر کړ، چې د ټوله میډیا باندې د هغې ویډیو خپاره شوله، دا د TTP د افغانستان یوه ویډیو دا دوی پیدا کړي. نو دا ولې چې دوی تربیه شوي د همدې په خاطر باندې دي. په لاهور کې جنت چا جوړ کړی دی؟ ته یو ملک راوښیه په کفري ملک کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په افریقا کې ته راوښیه چې هلته چا جنت جوړ کړی او په لاهور کې جنت جوړ کړی دی. نو دوی د کوم اسلام دعوه کوي؟ دوی د کوم مسلمان دعوه کوي؟ دوی کې د اسلام نښه چېرته ده؟ دوی کې د مسلمانۍ نښه چېرته ده؟ همدارنګه د نصیر الله بابر خبره چې محترم ملا عمر امیر المؤمنین ته وکړل، هغه ورته ویل چې جګ شه، زما ته د وژرې نه وځه، ته څنګه ما ته خبره کې؟ نو دوی د خپل تاریخ وګوري، د خپلو مشرانو چې هغه داخله وزیر، یو داخله وزیر محترم شهید امیر المؤمنین د خپل د وژرې نه په بې عزتۍ سره وویستلو، او بل وزیر د داخله چارو وزیر رحمان ملک چې وخت په میډیا باندې د ټوله د نړۍ میډیا ورته ګوري او هغه ته وایي صورت اخلاص ووایي، صورت اخلاص ورته نه ورځي. نو دوی د کوم اسلام دعوه کوي؟ نو بیا څه وایي؟ بیا وترې له ګناه نه بتر، بیا وایي چا ماته غلط لیکلی او قل هو الله احد ورته نه ورتللو. نو دوی د کوم اسلام دعوه کوي؟
زه په دې باندې ډېر افسوس کوم. نو بیا وایي ما ته چا غلط لیکلی او دا راته چا وخت خدای دې ستا درګاه ورانه کړي چې تا ته قل هو الله احد نه درځي. راشه زمونږ ماشوم 2 کلن چې په خبرو باندې راځي الحمدلله هغه په دې ټولو شیانو باندې پوهېږي. نو دا د دوی یو دغه نه دی چې د دوی یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، زه په ټولو پښتنو باندې غږ کوم چې د دین وارثان تاسې یاستئ. زمونږ ټول افغانانو د دین لپاره نه هېرېدونکې قربانۍ ورکړي دي او ورکوي به. زه د دې پنجابي ملا څخه پوښتنه کوم چې وخت تاسې ټول مزایل جوړ کړل، زمونږ په وینو تاسې هغه مزایل جوړ کړل، تاسې په کوم مزایل باندې د پنجابي ملا نوم ایښی دی؟ ټولم پیغورینم پیښې دی، ابدالیم پیښې دی، سوریم پیښې دی. تاسې خپل نوم نه لرئ، تاسې په تاریخ کې یو کس نه لرئ چې د هغې باندې د خپل د نوم او خپل تاریخ پې وساتئ. نو ته څنګه بیا راجېږېږي چې ټي پي دا شی کار کوي؟ په ژوند کې په تاریخ کې افغانان د خپل ژوند او د اسلام یو تاریخ لري چې د اسلام چې ژوندی ساتلی دی په پاکستان او افغانستان، دلته دا افغانانو ساتلی دی او د دوی دپاره افغانانو قربانۍ ورکړي دي او ورکوي به. ما ته یو دواړه 2 بیتونه را په یاد شو د څو کاله وړاندې، وایي چا مو محراب چا مو منبر بدنام کړو، چا مو محراب چا مو منبر بدنام کړو، دای پسه مکر او هنر بدنام کړو، د زوړ انګریز د ګوډ ملا لباس کې، د زوړ انګریز د ګوډ ملا لباس کې نوم د پښتون لر او بر بدنام کړو. دا دغسې ملاین دي چې هغه انګریزانو تربیه کړي دي د پنجابي په جامه کې، په نورو جامو کې، او غواړي چې د پښتنو رنګ بد کړي، غواړي چې پښتانه بدنام کړي. خدای ناخواسته پښتانه د خپل ژوند یو تاریخ لري، پښتانه د خپل یو امپراتوري په پښتانو درلوده، هغه به بیا امپراتوري هغه به بیا راژوندی کېږي انشاءالله. نو محترم زماني صاحب، ما یو څه د دغه دې ملا په ارتباط باندې یو څه د شعر په ژبه باندې لیکلي دي، غواړم چې د تاسې او د اوریدونکو سره شریک کړم. باندې وکړئ ډاکټر صاحب. د هغې نه مخکې غواړم چې دغه آیات ما تلاوت کړ، دې باندې یو څه رڼا واچوم. الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله وایي چې ته وویرېږه د الله نه، څومره د الله نه ویره پکار ده، مه مړ کېږه خو مړ شه مسلمان. نو دا پنجابي ملار که په دغه حالت کې مړ شي، دا ګمراه د دنیا ته تللی دی، دا بې ایمانه د دنیا ته تللی دی. ولې د نه اوس ایمان تللی دی، ځکه ده په یو چا باندې تور لګولی دی او مرګي چا ته خبر نه ورکوي. نو زه په دې باندې ډیر افسوس کوم که دغه پنجابي ملا ته زما په اردو باندې څوک دا پیغام ورسوي چې تا منت بالله د سر نه ووایه، تا نه ایمان تللی دی، ځکه تا تور لګولی دی، تا کې د ایمان نښه هم نشته دی. نو اوس غواړم چې تاسو سره هغه خپل یو 2 بیته شعر شریک کړم. یو خوا دوزخ بل خوا جنت، نن دا خبر د پنجابي ملا. یو خوا دوزخ بل خوا جنت، نن دا خبر د پنجابي ملا. څه وکړم ربه چې اوس دا وکړم کدا د پنجابي ملا. تا چې څه وغوښتل رب درکړل په دنیا باندې، تا چې څه وغوښتل رب درکړل په دنیا باندې. ما غولوي په تشوالو دا پنجابي ملا، ما غولوي په تشوالو دا پنجابي ملا. تا خو ماړی د عقبا جوړې په دنیا باندې کړې، تا خو ماړی د عقبا جوړې په دنیا باندې کړې. ما ته وادي د نن سبا کړي پنجابي ملا. یو خوا دوزخ بل خوا جنت، نن دا خبر د پنجابي ملا. ستاسو نصیب هور یو علمان په دې دنیا باندې، ستاسو نصیب هور یو علمان په دې دنیا باندې. فاحش لاهور کې جنت جوړ کړو پنجابي ملا،
فاحش لاہور کی جنت جوړ کړو پنجابي ملا یو خوا دوزخ بل خوا جنت نن دا خبر د پنجابي ملا رحیمینو د ملامت یا ذوالجلالا رحیمینو د ملامت یا ذوالجلالا پټی ټی پی ټاپ وہی دا پنجابی ملا پټی ټی پی ټاپ وہی دا پنجابی ملا یو خوا دوزخ بل خوا جنت نن دا خبر د پنجابی ملا سو وکړم ربا چې اوس دا وکړم کده د پنجابي ملا محترم زماني صاحب دوی د اسلام په نوم باندې هر څه د لاسه ورکړي دي تاسې د 45 کاله مخکې د تورخم او د لنډي کوتل سړک او د لنډي کوتل یا د لوړګي د پیښور سړک دا یو طرفه و کله به چې بل موټر مخامخ شو یو به ودرېدلو او بل به بیا تیر شولو نو دوی زمونږ په وینو باندې پنجاب جوړ کړلو مګر نن هم زمونږ ګلخانان رونه د غفلت په خوب باندې ویده دي او دوی دغه پنجابي ملایانو ته یا دغه د آیسای او د فوز مختورن فوز ته جواب نشي ورکولی نو تر څو پورې به دوی همدغسې چپ خوله پاتې نو زه په ټولو باندې غږ کوم چې موږ باید ټول یو موټی شو تر څو د دغسې پنجابي ملایانو او د دغسې وحشي فوز جواب په سوک باندې ورکو نو انشاءالله دا به کېږي او لوی افغانستان به هم جوړېږي انشاءالله مننه ډاکټر صاحب ډېر ښه نظر مو راساس خپل نظر ورکوي نو بیا به دغه کوو مننه ډېره زیاته تاسو ته او د لوی افغانستان لیدونکو کتونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات زه به فقط دومره ووایم دغه ملا په ارتباط باندې بابا صاحب چې دا تاسو څنګه ویله ډاکټر صاحب چې ویله دا نه اولنی او نه باخرنی ملا تر څو چې آهسته او تر څو چې دا اساس یې ستا غږ ورانې کوي شغار یې کوي ډاکټر صاحب تاسو هم غږ شغار یې راځي د راساس بالکل ورو ډېر زیات شغار یې کوي بالکل بیا وروسته خلکو ته مزاحمت کوي او داسې به وکړو بابا صاحب چې زه خیر پروګرام به ختم کړو انشاءالله ته به بله شپه خبرې وکړو کېدای شي تا کش کې ډیټا دې لګولی وی وی فای داسې دې کوټه کې وی فای مه لګوه نه راساس صاحب ځکه ته دې بیا هغه دغه دې صحیح نه راځي بیا ځکه هلته وی فای ځي کوي کېدای شي همدا مشکل یې و ستا نه بیا بله پاتې کېږي همیشه چې پروګرام ته راتلي هغه بندوه ځکه هغه بیا ډېر غټ وروسته مشکل جوړوي ځکه شغار یې کوي تنګول کوي او زه سمه ده خیر خدای په اماني به وکړو د بس ټولو دوستانو ته سمه ده سمه ډاکټر صاحب خیر که ډاکټر صاحب څه ویل غواړي هغه به ووایي زه ته خپل دغه کمره دې بنده کړه نه دغه نه دی انشاءالله وخت پوره دی زماني صاحب محترم نو یو نړۍ مننه کور مو ودان ځکه د راساس صاحب دغه چې و ډاکټر صاحب نن د هغه دغه چې و د مایک ګنې خبرې ډېرې ښې شروع کړې خو مایک شغار یې کوو نو ځکه ونه شو کولی چې هغه خپل هغه نظر هغه هم په دغه د پنجاب په ملایانو باندې خپل نظر څرګند کړي ملګرو که څوک بیا وروسته دا پروګرام ګوري موږ که تاسو بیا کله هم دا پروګرام ګورئ لومړی سر کې هغه ویډیو ما خپره کړه چې کوم کې د پنجاب ګلا هغه پکې شته وروسته بیا تاسو سر نه کوي هغې د پښتونخوا په پښتنو باندې خاص کر په ټي ټي پي باندې دا تور پورې کړی او بیا هغې ورسره دا مېلي چې دا کار په پښتونخوا کې عام دی چې لواتت یې ښودو چې ځکه بیا هغې ویلي چې دغه ټي ټي پي چې ده دا چې کله هم د دوی هغه ځینې ځوانان چې ونیول شو بیا هغې لکه چې کله یې دا پوښتنه وکړله نو هغې سره بدکاري شوې وه خو وایي دا بیا هغې دا ویلي چې موږ سره ځکه دا بدکاري کولو هغې ویله چې تاسو د پنجاب فوز ونیسي نو هغه به درسره دا کار کوي د هغې نه مخکې باید تاسو دې کار سره بلدتیا ولرئ خو دا ټول دروغ وایي ځکه دا کار اصلا د پنجاب فوز کوي او هغې دا کار کړی هم دی بلې په ښځو هم د هغې تور لګولی دی نو موږ دې په خاطر باندې دا پروګرام وکړو بلکې افغانستان پکې ځینې شیانو کې بد یاد کړی و نو هغه ویډیو موږ دغه کړله چې موږ باید دا خپل ولس په دې خیر کړو یا پوهې کړو چې هېڅکله د پنجاب ملا په فتوا پسې مه ځئ د هغه ملا په واس پسې مه ځئ ځکه ټول دروغ وایي منافقت کوي
ځکه دغه چې کوم لکه اوس ګوره دغه ټي ټي پی چې د پنجاب فوز په ضد باندې جګړه کوي بیا یې د خوارج وایي. هغه دا چې کله په افغانستان کې هغه وخت کې امریکایانو او ناټو حملې کولې همدغه مرتد فوز هغوی سره کرک ولاړو او په یو اسلامي ملک باندې بمباري کوله. په هغه وخت کې دوی اسلام غږ دغه مليانو نه کوو ځکه هغه د پنجاب فوز سره ولاړو. مګر بیا چې کله داسې دغه چې کوم د پنجاب فوز پسې کله کله مسله راشي او څوک د هغې په ضد باندې راپاڅېږي یا ملي تحریکونه راپاڅېږي یا دیني تحریکونه ورپسې راپاڅېږي بیا هغوی دا تورونه دغه کوي چاته خوارج وایي چاته غداران وایي بیلې د غداران وایي او دغه ټي ټي پی چې د دوی خلاف جګړه کوي بیا دې ته دغه خوارج نوم ورکوي. نو دوی همیشه دغه شان دوکې د پښتنو بلوڅانو د ټولو سره کړي دي باید پښتانه هوښیار اوسېږي. ډاکټر صاحب بس پروګرام د باره ټول کو سمه ده ولې نه بالکل نړۍ مننه زمانشي محترم او نو ملګرو تر بل پروګرام پورې په لوی الله سپارو خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان. الله په امان.